الله تعالی فرمایي هر ساکخ به په دنیا کې تر خپل ټاکلي وخته پورې ژوند کوي او بیا به د مرګ خوند څه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په دنیا کې له هر چا سره ښه کوه، خو هر چا ته ملګری مه وایه، ځکه هر څوک دې ملګری نه ده. ستا ښه ملګری هغه ده چې په سخته ورځ کې دې په کار شي، او دا هم په یاد ولره چې تر ټولو لویه او سخته ورځ خو د قیامت ورځ ده. نو څوک چې د هغې ورځ دپاره په کارېږي هغه ته دې ملګری ووایه، خو هر څوک دې ملګری نه ده. ځکه په دنیا کې نیک او بد ټول یو ځای سره اوسیږي، څوک لمانځي او څوک بلمازه او څوک ګناهکار او څوک تقواداره، دا ټول دلته یو ځای سره اوسیږي، خو د قیامت په ورځ به داسې نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به په ورځ د قیامت وفرمایي ګناهګارانو زما د نیکو بندګانو نه نن بیل شئ، او په هغه ورځ به د هیڅ چا نه پوښتنه نه کیږي چې ته نیک وې او که بد. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو څنګه به معلومیږي چې څوک نیک و او څوک بد؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به مجرمان د خپلو شکلونه پیژندل کیږي، مخونه به تور وي او زړونه به لرزیږي، او د پرهیزګارانو مخونه به د سپوږمۍ په شان ځلیږي، نه به خفا او نه به غمجن وي، د عرش د سوري لاندې به ولاړي، او هغه ورځ خامخا راتلونکې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په مرګ خو به ټول مري، خو ډیر په تیروتنه کې مړ شو هغه څوک چې الله یې ناراضه کو او لاړ، او ډیر په تاوان کې مړ شو هغه څوک چې الله یې ناراضه کو او لاړ. السلام علیکم.